بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله. لوی خدای تبارک و تعالی جل وعلا شانه په دې آیت کریمه کې خپل د قدرت دلایل په تفصیل سره فرمایي. مثال په غبان کې واورئ. ورو نن د دوشنبه سه شنبه ورځ چې د 12 د ورځې سره د ربیع الاول د میاشتې متصادفه او برابره ده، دوی عظیمې لوی پیښې او واقعې پکې کې راغلي دي چې یوه د خوښۍ او خوشحالۍ او بله موجب د خفقان او د دقت. دا چې په دې ورځ سردار عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیدا شوی دی، دا علیحده د مسرت او د خوشحالۍ کیفیت دی، ځکه چې مسلمانان د خپل ستر پیغمبر او لوی مقتدا محمد علیه السلام د پیدایښت په سبب او د جن په سبب باندې خوشحالي کوي. مګر هم بیرته باید وویل سي چې همدغه ورځ د بیرته چې حضرت سرور کائنات علیه السلام د عالم دنیا څخه سترګې پټې کړي دي او خپل امت یې دغسې تر شا یتیم پرېښي دي. هو دلته باید وویل سي چې رسول علیه الصلاة والسلام مبارک هو افضل د کائناتو مخلوقاتو. ولی رسول علیه السلام د دنیا څخه جامه کټ کړل او ولې ولاړ؟ ګران وروره، موږ د رسول علیه السلام د وفات واقعه و تاسو ته پر 3 تقسیمه باندې بیانوو چې یوه حصه دا بحث دی چې مرګ څه شي دی او مرګ څنګه انسان ته راتلی سي او مرګ څومره واقعات او مشکلات دي. دومه حصه دا ده چې زموږ پیغمبر رسول علیه السلام باید خدای نه وای وژلی که زموږ د عقل په قانون، ځکه تر څو چې دی په امت کې ژوندی وای فیض او برکات به و امت ته رسېدلی. درېیمه خبره دا ده نو چې دی وفات کېدی څه پیښې سولې، څه واقعات پیښې سولې او په دقیقه کې ثانیه کې د وفات څه واقعات. ښه وروره، نو دا یاداښت د ځان سره ولرئ، زموږ دا سلسله دوامداره او ډېر اوږد وخت په بر کې وي. مرګ قل ان الموت الذي تفرون منه. ای حبیبه ودغه انسانانو ته ووایه ورته هغه مرګ چې تاسو د هغه څه تښتئ. هر فرد د انسانانو په طبیعت کې د انسان دغه پرته ده چې انسان ته که مرګ ویسوې چې دا دی مرګ دی په دې ځای کې، یا دغه دیوال در باندې چپه کېږي، یا مثلا دغه خونه در باندې نړېږي، یا دغه دی دې ځای حرکت وکړي، د انسان په طبیعت کې د مرګ څخه چېرته پرته ده. لکن رب العزت وایي چې قل ان الموت الذي تفرون منه هو. ای حبیبه ورته هغه مرګ چې تاسې د هغه څخه تښتئ فانه ملاقیکم، هغه مرګ ستاسې سره مخامخ کېدونکی. هره لار چې ځینې واخې، هر چیرې چې وتښتې، هرې خوا ته چې ګوښه سې، مرګ ستا په مخه درځي، ته مخ ځینې بچ کړه، مګر مرګ ستا څخه مخ نشي ګرځي. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. ای بندګانو بیا به تاسو وینبئکم بما کنتم تعملون. نو خبر به درکړي الله عز وجل و تاسو ته هلته ستاسې په هغو اعمالو کردارو باندې چې تاسو کوئ. ګورې وروره، مرګ رب العزت په شکل د یو څه پیدا کړي. اوس نو موږ خپل اولې مسلې ته د مرګ ځکه دا چې زموږ رسول الله سلام وفات کړی دي د دې حقیقت باید موږ تر پایه پورې ورسوو او بیا په دا حقیقت کې د خپل رسول الله سلام پر وفات باندې راسو.
او د وفات اقسام بیان. تنازله غواړم چې تاسې د وفات قصه واورئ. د وفات قصه چې اورئ، هر کتاب چې در واخلي د وفات یو قصه یې کړې. د وفات آخري خبره ده چې ناجوړه سو، روح یې وختې، دا اخلاص، دا قصه وګوره. مګر حقیقت د کار ته باید انسان متوجه شي. خدای تعالی په یو ځای کې د قرآن عظیم شان وایي وای خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وای ما مرګ پیدا کړی دی او ژوند یې پیدا کړی دی د پاره د دې چې رب العزت و عزت تاسې په مرګ او په ژوند باندې ازمویم چې کم یو له تاسې څه ښه دی از روی عمل. انسانان یې و عالم دنیا ته راوستل. په دنیا کې انسانان په شان د یو فاعل مختار بنده اجازه ورته ورکړه. انسان یې د سترګو، د لاس، د پښو، د اعضاو خاوند وګرځاو. انسان ته ښه لار او بده لار ټول د ده په ذهن کې و ده ته ښکاره کړه. انسان یې په خپلو اعمالو او کردارو کې آزاد کړي. د انسان د هدایت لپاره مساجد، قرآن، انبیا، عبادت خانې. په دغه رقم د انسان د ګمراهۍ اسباب په دنیا کې بتخانې، شیطان او بتپرستی، نور د کفر او د ګمراهۍ په زرګونو کارونه په دې دنیا کې موجود دي. انسان یې پکښې ایله کړی چې هلته ځي که هلته هغه کار کوي کار. مګر د دې ټولو دپاره بیرته د جلوګرۍ آخرین سبب مرګ پیدا چې مرګ د انسانانو آخرین مرجع دی چې مري او پس د مرګه راپورته کېږي. ثم الیه تحشرون. هلته خدای تعالی عز وجل د بنده سره حساب و کتاب. تاسو به په احادیثو کې د علماو څخه اورېدلي وي چې په آخرت کې اهل جنت و جنت ته ولاړ شي، اهل دوزخ و دوزخ ته ولاړ شي. نو به منادي ندا وکړي وای او اهل جنته، او اهل جنته مبارک موسه، بیا آینده مرګ نسته. او اهل دوزخ مبارک موسه، بیا مرګ نسته. ځکه هغه مرګ چې په شکل د یو پسه پیدا کړی دی راولي حلالوي. چې حلال یې کړي نو اهل جنت په جنت کې پاته سول، اهل دوزخ په دوزخ کې پاته سول. که دغه مرګ نه وي انسان ته، انسان به انتهایی له غروره، له تکبره، له سرکشۍ، له فسق و فجور څخه کار واخلي. تاسو ګورئ سربیره پر دغه چې انسانان مرګ هم په سترګو ویني. پلار یې مړ سوی دی، نیکه یې مړ سوی دی، الان دی هم د قبر پر غاړه دی، اما نور مړي په زرګونو هم په خپل مخ کې شاوخوا ویني، اما انسان عبرت نه اخلي. رسول علیه السلام په باره کې د مرګ وایي اکثرو من ذکرها. رسول علیه السلام وایي تاسې د مرګ بیان ډېر کوئ، مرګ زیات په یادوئ. بی عایشتي صدیقې رضی الله عنها د رسول السلام څخه پوښتنه وکړه ولیا رسول الله کوم انسان ته د یو شهید ثواب ورکوئ؟ رسول علیه السلام مبارک وویل هر هغه انسان چې د ورځې 21 واره مرګ په یادوي، ولو که دی پر بستر باندې هم مړ شي، رب العزت دته د یو شهید ثواب. دا ولی انسان که د ورځې 21 واره مرګ په یاد کي، مراد د 21 واره صدا دی، یعنی هر ګړی انسان غلا نشي کولی، مړ کېږي، زنا نشي کولی، لواطت نشي کولی، شراب نشي څښلی، کفر نشي کولی، مړ کېږم. مرګ انسان ته هر ګړی حاضر و آماده و او په داسې هر کې چې رښتیا حاضر و آماده هم دی. بریقې راوړي دي. اسرائیل علیه السلام چې په نامه د ملک الموت دی، یعنی ملکه د مرګ، و هر انسان ته د ورځې 360 واره را حاضرېږي. که تاسو په دې حساب را واخلي او حساب را سره وکړئ نو موږ د ورځې په هره ورځ کې 360 واره څپه د مرګ را باندې راځي. دا ولي اسرائیل علیه السلام ته د انسان مرګ معلوم نه دی چې انسان څه وخت مړ کېږي، مګر دی هره ورځ دا وظیفه ده، لکه یو عسکر چې پر یو ځای درولي نو ځي و راځي چکر پر خوري چې دغه شی ورک نسی یا خراب نسی. اسرائیل علیه السلام دغه وظیفه لري چې په هره ورځ کې تا ته 360 واره ستا سر تر پای پر ګوري چې ته ودرې جوړ یې، دا جوړ خو نه زکندن دي خو نه دی، مرګ ته خو رانږدې سوی نه.
امر ته ګوري په دغه 360 واره کې که په هره ثانیه کې امر پر اوسي چې دغه دی چې دا ورته ولاړ یې آنی واحده کې روح قبض دی نو که ولاړ وې که ناست وې که په مکان کې وې که په مسجد کې وې که په شرابخانه کې وې فرق نه لري اسرائیل السلام چې در رسېږي په هر ځای کې چې ته یې روح کې قبض رسول علیه السلام وایي تحفة المؤمن الموت رسول علیه السلام وایي تحفه د مسلمان مرګ دی یعنی د یو ښه مسلمان دپاره بهترین آرامي بهترینه بیغمي مرګ دی ځکه ډېر ځلې انسانان د مرګ وارخطا دي مګر هغه وارخطایي چې په مرګ کې موجودې دي هغه بل ځای نشته هغه خوشحالۍ چې په مرګ کې موجودې دي هغه بل ځای نشته ستاسو به فکر وي کله کله دا زموږ بعضې کسانو چې خدایه الله چابک قیامت کې چابک مې مړ کې دا اسلام ممنوع بللی دی دی چې دا مرګ نو هلته داسې بېغمه به په قبر کې وم نو ولې مرګ غواړي وایي کاکا خو هلته به بېغمه پرته یم بیخ چې وخېږي چې زه به داسې ارامه پرته یم یا بېغمه به پروت یم داسې اسانه کار نه دی مرګ هم اساني لري بېغمه به پروت یې بلکې لکه یو ناوې غوندې داسې به پروت یې هم عذاب لري او حفرة یا بر قبر یو شیره د دوزخ وي او روضة من ریاض الجنه یا به یوه باغچه د باغچو څخه د جنت وي دا دواړه اسرار او اطراف سره ملګري رسول علیه السلام وایي اکثروا من ذکر الموت فانه یمحص الذنوب ویزهد فی الدنیا وایي مرګ ډېر په یاد ولرئ مرګ په یادول د انسانانو ګناهونه رژوي او په دنیا کې انسان ته زهد راولي زهد دا دی موږ ګوره دا شوق د دنیا د ټولېدو د پیسو خورا د هره طرفه څه ډېر مګر که انسان مرګ په یاد کړي نو وایي چې ولا ګرد پاتې کېږي ځمه ځیني یا نن یا سبا خو 360 واره اسرائیل السلام ماته درېږي په هره دقیقه کې چې امر زما د مرګ ورکړی شو په خپل کار پسې به ځم د خدای په امان نو د یوې خوا ګناه د انسان رژوي او د بلې خوا څخه انسان ته زهد راولي رسول علیه السلام وایي کفا بالموت واعظا وای کافی بس دی انسان را مرگ شواعظ ګورې ورونو زما د دغه بحث سلسله په دې حصه کې دوام لري چې ان حضرت سلم پر حال د نزعي یوه خبره داسې کړې ده چې ما تاسې ته 2 واعظان در پرېښي یو واعظ ناطق یو واعظ صامت واعظ ناطق می قرآن در پرېښي دي قرآن هر مسلمان کراواخ یا لږ په پوهېږي د هر ورکه چې هغه قرآن په خپله تا ته ګډ چې لږ ډېر په ترجمه ته پوهېږې دې ته ضرورت نشته چې بل څوک دې درته وګډېږي چې ته په ترجمه پوهېږې دا داسې واعظ دی دغه هر توری چې رااړی د هر ورکه دی د خدای خبرې در سره کوي چې خدای داسې وایي خدای دا واعظ ناطق دی یو واعظ ثابت دی هغه مرګ دی مرګ چې دی ولې دی د دغه وخته څه د مرګ دا د ده کیفیت تاسې ته نصیحت کوي دا ګوره کم کیفیت یې هغه جانانه پاچا هغه ښځوم هغه ناوې هغه سره کړي لاسونه هغه ملا هغه پیر هغه نبي هغه چې خاوین د هیبت و د عزت بو هغه دبدبه چې به یې درلوده هغه چې ګورې ټول ورته ګوري زوی ماجنا لور دنیا صفا عسکر ټول ورته ګوري د ده روح قرار د بدنه سره راټولېږي تاسې د اواز متوجه سئ د مړي حال ته ګوره دا مړي تا ته په خپل نصیحت کوي ها ته څوک وې ته هغه څوک وې چې تا ته به په یو ډم 15,000 نفره تیار سي کېدله یا ته څوک وې ته خو هغه پیغمبر وې چې په زرګونو انسانانو پر تا کلمه ویل اوس دا دې روح ستا څخه ته څوک وې ته خو هغه ملا وې چې دونې طالبانو ستاسو استفاده کول ته څوک وې یا ته مثلا هغه ناوې وې چې نن ماښام وجېدلې یا هغه زوم چې نن ماښام تا ته ناوې راتلل تاسو فکر کوئ اوس د دغه ځای څخه د اواز شروع دی دا د روح دا دی قبض دا دی اوس نو لڅکي بالا د دغه قدرت څه وځي دا خپل قمیص په خپله نسي کښای کمیس پر تخته ورڅري بل یې لمبوي بل یې صفا کوي بل یې کفن کوي بل یې قبر ته کښته کوي د ده څه هر څه قوت هر طاقت
هر علم، هر ولایت، هر پاچی، هر مقام چې دته حاصل وو هغه د ده څخه سال او د اخلاص یو ساده سړی یو مرګ عجیب. نو دا مرګ د دغه سره څه نشات کې مال بې چیرې پاتې ښځه بې چیرې پاتې عزت بې چیرې پاتې پلاکی شي چې داسې به ګرځېدې یا چې داسې بې خبرې کولې. امام حسن بصري صاحب وایي رحمت الله علیه وایي زه یو ورځ راغلم یو حجرې ته د اولیاء حجرو ته ډېر تللی ولې رسول علیه السلام مبارک ویلی چې تاسو زیارت د قبرو کوئ چې زیارت د قبرو ستاسې د ګناه د رژېدو سبب دی. نو امام حسن بصري صاحب چې راغی ګوري چې د یو قبر و بغل ته نجلۍ ناسته دا نجلۍ ژاړي فریاد کوي. امام حسن بصري صاحب ورته ولې ژاړې او د دې فریاد داسې وي چې بابا برای خلامات څراغ در ولګاوه نن به چا څراغ در لګولی وي بابا برای خو ما ډوډۍ درته کښېښول نن به چا درته ایښی وي بابا برای خو ما ځای در اوار کوي نن به چیرې پروت یې په کومو خاورې کې بابا. امام حسن بصري صاحب یو ګړی د نجلۍ سره وژړل دا د دې پر فریاد و مناجات واپس د هغې څخه د ژړا باده ورته زویه داسې مه وایه داسې ووایه ورته بابا فرون خو دې کلمه ویل آیا نن به دې ویلې وي که بیا کلمې تللی داسې ورته بابا فرون خو دې لا مخ پر قبله و اوس به دې مخ رب اړولی وي که به پاتې فرون خو د دنیا پر مځکه اوسا وي آیا نن به دې قبر اور وي او که به جنت بابا فرون خو تا ته فنامه د یو مسلمان ویل کېدلی رنګ د بشر و اوس به په قبر کې مسخه یې سپی به یې سرکوزي به یې په اور کې به یې مردود به یې څه شي به یې وروره هغه څوک چې په قبر کې تللي بېرته دنیا ته نه دي راغلي چا موږ ته نه دی ویلي چې څه پسې وي دي. عجب کار دی. لږ خپل فکرونه نن ونیسئ فقط دا بحث دوام لري متوجه سئ موږ څه کوو چیرې ځو کومې خوا ته ځو حقیقت د کار راته معلوم نه دی. رسول علیه السلام راووتی و یو مسجد ته خپل فاذا قوم یحدثون ویضحکون ویلیدل یو قوم ناست دی خبرې کوي او خاندي لکه دا موږ تاسو په مجلس کې خبرې کوو خاندو. رسول الله السلام ورته فاذکروا الموت هو اصحابو مرګ در په یاد کې او مسلمانانو خاندئ او خبرې کوئ. لو والذي نفس محمد بيده لو تعلم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. افسوس دی وي تاسې خاندئ والله هغه شان چې زه وینم هغه شان چې زه اورم که هغه تاسو په خبر سئ وبه خاندئ لږ وبه ژاړئ ډېر چې هغه د مرګ شدائد دي د مرګ سختي دي د مرګ واقعات. د ابن سیرین رحمت الله علیه څخه چا پوښتنه وکړه والمرګ هم یو دونې شی دی. ابن سیرین ورته ویله والمرګ تر هر ویښته لاندې په هر اندام او په هر رګ او په هر پله کې دی. تاسې تصور وکړئ چې پر حال د نازې دي کشوي هر اندام دې در قطع کوي هر عضو دې در پرې کوي هر رګ دې در قطع کوي. آیا دا اسانه کار دی؟ د ابراهیم علیه السلام څخه چا پوښتنه وکړه چې مرګ څه شي دی؟ پس د وفاته څه د ابراهیم علیه السلام دی چا په خوب ولیدي. ابراهیم علیه السلام ورته وویله والمرګ خورا ډېر زور غواړي. ول څونې زور به غواړي؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل مرګ دومره زور غواړي لکه یو ژوندی انسان چې په ژوند پوسته یې دا روح راکښلې او دا بدن پاته کېدلې عیناً لکه د انسان د پوستېدو. رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وایي ان اشد ما اخاف علیکم خصلتان اتباع الهوى للعمل فاما اتباع الهوى فانه يصد عن الحق واما طول العمل فانه الحب الدنيا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ای امته زه پر تاسې باندې د دوو لویو مرضو څخه بیریږم چې تاسو ته به در پیښ شي. اصحابو ته هغه څه شي دي؟ ول هغه چې زه پر تاسو بیریږم یو دا دی چې دا زما امت متابعت د هوا ونه کړي. که زما امت متابعت د هوا وکړي هوا به دوی د لارې څخه د صراط المستقیم ګمراهان وګرځوي.
یو پر امت بیریږم چې مرګ به هېڅ هر امتي که مې مرګ ایر کړي نو دی به د دنیا په ټولېدو شروع وکړي د دنیا په شوق به اخته سي نو د دنیا ټولېدل د دنیا محبت رأس كل خطيئة رسول علیه السلام وایي حب الدنیا رأس كل خطيئة محبت د دنیا سر د ټولو خطا نو دی مبارک وایي زه د امت پر دغه دوه شعر باندې ویلر دا دی وروره هغه کانه راوسوله متابعت مو د هوا مختاره کړي د متابعت د هوا نتیجه دغه شراب خوړل و زنا کول و ناروا و ګمرهي او د مرګ هېرېدل دغه کار دی چې په ټولو ایامو په ټولو ثانیو په ټولو دقیقو کې موږ د ژوندانه په عیش په استراحت او د دنیا په ټولېدو په هر قسم آرامۍ باندې مبتلا و عن انس قال رسول علیه السلام اکلکم یحب ان يدخل الجنه قال نعم يا رسول الله قال قصروا من الأمل وثبتوا آجال بين أبصاركم واستحيوا من الله حق حيائه رسول الله عليه السلام والآية استاس خوشه ده چې تاسو جنت ته داخل سي اصحاب الهو ولداسي چې تاسو ټول جنت ته داخل سي الهو نو رسول عليه السلام درې کاره درښیم درې کاره ستاسې د جنت د داخلېدو سبب اول مرګ مو د سترګو په مابین کې درته ودروي دغه دی اوس مرم دستي مرم مازدیګر مرم ماښام مرم په شپه کې مرم سهار ته مرم سهار ته وایي اوس پر 9 بجې مرم پر 10 مرم پر غرمه مرم په ماپښین کې مرم مرګ مو د سترګو په مخ کې درته دا دی یوه خبره اجل مو لازم وبلئ چې دا اجل هغه حساسه نکته ده چې څوک ځان دې خلاصولی نشي ګوره وروره که په رشوت کې دی په پیسو کې دی نو به اوس لیلن مارکس جان کنیدي او د دنیا لویو کافرانو نامتو دنیادارانو د خپل اجل عمر مرګ خپل ځان دپاره عمر رانیولی وای او خپل مرګ به یې دغه کړی وای او که په ډېر لوی سلطنت کې دی نو سلیمان بن داود علیه السلام چې دیوان انسانان پیریانان مخلوقات او کائنات باد هوا اور ټول دته مسخره وه زر یې مانجنې وې تخت یې په هوا کې د یوې میاشتې لاره یې په یوه ورځ وهله اما په داسې حال کې اسرائیل علیه السلام ورته ودرېدي ول صاحبه زه خو راغلی یم خیر کې زیارت ته مې راغلی نه 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 زیارت نه دی فقط و فقط روزې قبضوم نو دغونې خو مې پرېږده چې کور ته ولاړ سم کور ته هم نسې تللی ول خو نو کښې خو به نه مړ کښېنستا هم نسې بس دغه دی په دغه ولاړې چې روغ قبضوم نو حضرت سلیمان علیه السلام په ولاړې پر لکړه یې ځان تکیه کړی و روح یې قبض که چیرې په فقیري باندې وای نو حضرت سردار عالم د 2 کونینو بادار محمد رسول الله به اوس خلاص و درته خپلې خبرې ته راځم متوجه کېږي کرار داسې فکر ونه کوي چې دی د خپل موضوع څخه ولاړئ زه دغه مرګ بیا وارې ونه څېړم تر پایه پورې نو تر هغه ساعت پورې ما ته موضوع خوند نه راکوي وخت مو ډېر دی انشاءالله ګران ورونو اوس نو دغه انسانان چې مرګ چې زړه نه غواړي یا یې مرګ ته غواړي دغه انسانان څو رقمه دي متوجه سئ یو انسانان دي لکه انبیا و رسولان انبیا و رسولان هر انسانان دي چې دوی دغه ګمان هم نه کوي چې زه به یوه ثانیه لا هم حیات حضرت محمد رسول الله به ویله په خپل ژوند کې ول زه ګوله نه راپورته کوم د مځکې څه مګر دا مې تصور وي چې تر غاړې بې تېره نه کم مړ بسم کله چې په غاړه کې دلته راچېره کم ګمان نه کوم چې هضم بیا کم مګر مړ بسم کله چې ولاړېږم ګمان نه کوم چې حرکت به وکړم مګر مړ بسم دا هغه کسان دي چې د خدای په دغه حکم یې باور دی چې کل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان الا وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا هغه کسان دي چې دوی په دنیا کې یوه ثانیه ژوند نه خیال و نه لري نه کوي دا کسان د آخرت دپاره پیدا دي د آخرت د نعمتو دپاره پیدا دي نو د دوی فکر په دنیا کې نشته پر دوی باندې هره ثانیه د دنیا په شکل د بندیخانې تېرېږي فکرونه مو راټول کړي نو کې راویښ سي دا خوبونه مو ایسته کړي راڅخه نو ځکه رسول علیه السلام وایي چې الدنیا سجن المؤمنین د دغسې مؤمن دپاره دغه دنیا بندیخانه ده ځکه چې دی د آخرت دپاره پیدا دی چې انبیا چې رسولان چې اولیاء چې علما چې
یوه ډله انسانان دي چې دا موږ تاسې هغه خواص. دومه ډله د عوامو ده. دا عوام انسانانو بیا شبه دي لکه هغه نشه سړی نو کې فرصت خبره کړې بیا د چپې خوا څخه را شروع کړې. دا موږ عوام یو وارې چې مو چرت ووهل سي و آخرت ته ځای پر ځای کښېنو لکه انا چې مړه وي اوښکې مو راته توی سي خفه سو. دا اوس ګورئ دغه بیان د مرګ کوم دا د مرګ بیان پر دې موږ اوس ټول تاثیر اچي کرار په خپله دا د مرګ بیان خسته مو کې په غار مو سره ننه باعث خورا نه داسې کوچني کې مګر دغه دقیقه لکه کوچنی چې ویې ژړی او بېرته چې پلمېټ ته دی کټ کټ درته وخاندي څو دقیقې بعد که بېرته بیا د یو خندا او خوشحالۍ بیان راسي او یا خوشحالۍ توروزو دا ګردې چې مې ویلې دي دا ګرد دلته پاته شو. دا ډله د عوامو ده چې یوه دقیقه ولی دوی په مابین کې د خوف د رجا د خوشحالۍ او د خوابدۍ لکه شپه او ورځ دغه رقم. درېیمه ډله ده چې کافرانو ګمراهانو ملحدان یهود او نصارا او مشرکان دي. دوی قطعي مرګ نه مني نه وایي چې مرګ شته. دی وایي که پر ما صحي ډاکټر پېښ سو زه نه مړ کېږم. دی دا دلیل لري وایي او بیچاره په افغانستان کې خلک مړه کېږي ته ورسه په خارجي مملکتو کې خلک ډېر عمر وایي نه مړه کېږي. دا د ده شوده باچل دلایل دي چې وایي. خدای تعالی په قرآن کې د دوی د دلایلو په بحث کې وایي یود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من النار. فتعالی فرمایي وایي خوښه لري هر یو له دغه کافرانو څه هر یو له دغه ګمراهانو څه چې 100 کاله دې عمر وي لو يعمر 1000 سنه. لكن خدا وایي که 1000 کاله هم عمر ورکم 1000 کاله خو عمر اوس نشته پخوا و خدا وایي که ورکم لا هم د دغه اور څه د دوزخ او د مرګ څخه د اخلاص نه. دا هر کافر د عروضو ده چې 1000 کاله جسمه عمر وي. مګر ور هغه کسانو چې 1000 کاله درلودی پر هغو هم تېر سوله. هغه کسانو چې 1000 کاله وو د هغو څه به ته څوک باقي نه وینې یو هم باقي نشته ټوله تېر دي 1000 کاله عمر یې تېر سوی. دا انسانان د مرګ سره داسې اوس نو راځمه د مرګ ملاقوالی بیرته هغه آیات چې په سر کې د دور درته کښېنستم او ما وویل چې فانه ملاقیکم د هغه مرګ دی چې تاسې ځینې تښتئ دی د سره ملاقي. وروره مرګ زموږ سره ملاقي کېږي که ملک الموت. وري دلته د عقایدو مسلې ته متوجه شئ و زموږ دغه حصه د وفات ده نو د وفات حصه ټول د مرګ په شاوخوا کې موږ د روح قبضېدل 3 رقم دي. یو د روح قبضېدل د حشراتو دي ماما غواګي خټک غالبوزه مار لړم دا بلا و بتر د حشرات حیوانات. دوی ته اسرائیل علیه السلام نه راځي. د دوی د روح قبضېدل د ذکر چپېدل دي. کتاب وراوړي هر شی د دغه مخلوقاتو ذکر کوي. وما من شيء الا يسبح بحمد بربهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خدای وایي هیڅ شی نشته چې دوی دې د خدای تسبیح نه وایي ولیکن تاسې نه پوهېږئ. دا کسان دغه شان چې دا یاد مې کړه که ماما غوږېده که خټک دي داسې ته ته به هم اسرائیل سلام ولاړ چې الله که راوباسو روح کې. دوی که د ذکره چپ شوه مړ دی. د دوی ژوند په نامه د مولای لا یزال. دوهمه ډله د انبیاو رسولانو مسلمانانو د انبیاو رسولانو دپاره په خپله اسرائیل علیه السلام راځي چې دا دې قصه به په راتګ کې د اسرائیل علیه السلام چې محمد علیه السلام ته راغلی دي تاسې اورئ قصه یې خواته پاته. یا لکه ابراهیم علیه السلام ته چې راغی ورته څوک ول زه ملک الموت یم موږ اورېدلي چې دا ملک الموت خورا خطرناکه شکل لري نو ته که دغسې راشې ما ته پر حال د نځې زه خو هېڅ نه درته وارخطا کېږم درته ډېر وبخښه زه خو تا ته په شکل د یو دوست د اشنا یو د رفیق درته راغلی یم. دول آیا ته یو بل مخ هم لرې ول نو ته دې یو غړی مخ دې خواته کړه. احیا العلوم یې دا کیسه کړې ده و ابراهیم علیه السلام مخ داسې کړي بېرته یې ورته راته وګوره. ملک الموت په داسې شکل ځان جوړ کړی و سر یې ولته په اسمان کې و پښې یې دلته په مځکه کې وې ژړ ژړې غاښونه وه سرې سترګې وې د خولې اور راوتی یو داسې شکل چې ابراهیم علیه السلام ورته وکتل چغې وکړو زړه یې سستي وکړه.
بیرته دغه اسرائیل علیه السلام د سر په غیږ کې ونیو، په اول شکل یې ځان ورته جوړ کړي. څه در وسوه ول صاحب یو داسې شی مې ولیدی نږدې و چې روح مې ورسره ختلی وای. ول هغه خو زه وم، تا راته وویل چې ته داسې په ښه مخ راغلې. نو انبیاو رسولانو ته اکثره لکه اوس به تاسو په قصه کې انشاءالله اورئ چې رسول السلام ته په شکل د اعرابي و د سارایي راغلی. دا بعضې د واقعات د مرګ مختلفې واوري. موږ داسې بېغمه ناست چې ګردو موږ دا خوشحاله خبرې کوو. یوه ډله د ګران ورونو چې بیا اسرائیل علیه السلام نور ته راځي. اسرائیل علیه السلام اوه ملکې د عذاب لري چې کفنونه د اور ورڅخه دي و کافرو ګمراه ته ملکې د اور را اصلوي، روح یې راکاږي، په کفن کې د اور یې پیچي و سجن دوزخ دي. د کافرانو ګمراهانو ملحدانو نارواو انسانانو ارواحان په کفنو کې د اور دي. لا تفتح لهم ابواب السماء، د ده د روح د پاره د اسمان دروازه نه خلاصېږي. د کافر یا ناروا یا ګمراه سړي روح چې قبضېږي وایي بدبویي د خولې څه پورته کېږي، د اسمان ملکې په عذاب شي، د اسمان دروازې وتړي د روح دپاره. هر کافر یا ګمراه چې روح یې قبضېږي د اسمان ملکې په پوهېږي چې څه شي راځي. او یو د مسلمانانو روح دی. د مسلمانانو روح نو رقم ګران وروره چې په دې سلسله کې د مسلمانانو د روح کله ملک الموت په خپل ورته راغلی او کله اوه ملکې بیا د رحمت لري چې اعوان د دور ته وایي. کفنونه د جنت ورڅخه دي، روح د مسلمان په کفن کې د جنت پیچي او د ځانه سره وړي اعلاء العلیین ته. د ده د روح ته خوشبویي ولاړې دي او د ده د روح دپاره د اسمان دروازې. موضوع راکه نه کړي، خبره مو پر مرګ ده. موږ اوس د مرګ څخه لاس نه اخو ځکه دی زموږ ته لاس نه اخي. موږ هم دا څېړنه کوو چې دې مرګ ولې زموږ پر حبیب باندې حمله کړې ده او دا آخرینه خبره خپله راولو. اوس نو راځم وزه کندن ته. دا مسلې ډېرې اوږدې دي مګر په لنډ ډول باندې زه راڅرخوم. ښه اوس نو چې د یو انسان مرګ ډېر اوږد سي دا زکندن یې دا ډېر ښه دی، که لنډ سي ډېر ښه دی. چې چابک وخیږي لکه د چغه کې خلوازې کې روی وخیږي دا ښه دی. اوس موږ ته نه ده رامعلوم چې دا د روح قبضېدل څه حالونه لري. ولې دغه موږ انسانان دا کندهار خلک ګوره درې رقمه یو. که مو یو سړی ولیدی چې په ناستو یو وړیا خوله یې داسې کړه روی یې کمه سو زه یې وم انجینه یې څه وایي الله د خدای ارمان نه کوي درته ګوره داسې نیکبخته و لکه د چغو کې لکه د کوڅنې داسې ټس نه پاسې وخت خوشحالي وکړي. بل چې بیا دښمن دی هغه بیا د ده په حق کې څه وایي چې دښمن یې داسې وجلې دی بې ایمانه خدای تر دنیا تېر کړي کلمې تېله ولاکه پرېږدي. دا خو د دوی دوه تفسیره ده. دا تفسیره د لته پرېږده. اوس نو سخت زکندن والا ته راله یو سړی دی دا اتمه د زکندن یې دی صاحبه لاسونه غورځوه پښې غورځوه غرغړې دی او دوستان یې څه وایي دغه دی د خدای دوست. ته ورته وګورئ خدای ګناه په دنیا کې لاره ځي پاکې آخرت ته بیایي د خدای دوست دی. دښمن یې بیا څه ګوره دا خبره څه کارونه یې کړي وه چې اوس یې دغسې آل دا خبره نه معلومېږي اوس موږ او رښتیا دا هر څه خبرې چې زه اوس درته وکړم هم بیا نه کړم در معلومه انشاءالله په خپلو خبرو کې به درڅخه ورکه کړم متوجه سي راته بیا. رښتیا دا حال وروره ډېر عجیب حال دی. ګوره اول یې د اسانه خوا درته وایم. اسانه روح قبضېدل د انسان هم رحمت دی هم عذاب. موږ ته نه معلوم ډېر ځلې انسانان دي چې خدای تعالی یې روح په اسانه قبضوي د پاره د دې چې پر کورنۍ تکلیف تیر نسي پر کورنۍ پریشاني تیر نسي د ده پر وجود پریشاني تیر نسي د ده پر وجود زحمت تیر نسي اما سره د ایمان یې بیایي ډېرې په اساني بیایي هېڅ تکلیف نه ورکوي. خیر النساج قدس الله سر العزیز لمونځ کاوه مسله یې اواره کړه اسرائیل علیه السلام ورته راغی تر داسې جوړ روح یو لوی ولي د خدای وڅنګه راغلی یا اسرائیل ول د روح د قبضېدو د تا زما روح قبضوي ول ول عجب هغه وخت کې چې خدای زما په وجود روح نه ایستې ته چیرې وې
ته په هغه ورځ ته ولاړې چې خدای تعالی ما په وجود رانیستې ولیا نو ته زما د روز سره کار نه لرې بېغمه اوسه ځه په مخه دې ښه هغه ذات چې ما تېرو راکړی دی قبضېدل یم په هغه ذات اړه لري اسرائیل السلام متحد ول تا ما ته د امانت راکړی دی دا روح ولیا نو چې تا نه دی راکړی امانت به بېرته خپل خاوند اسرائیل علیه السلام ورب ته التجا وکړ الی یو عجب بنده چې دلته راباندې پېښ شو په دلایلو کې ملامت کړم خدا او زما بنده صادق دی پرېږد خیر النساج نیت وتړئ پر نیت باندې چې لمونځ یې وکړي په دې اول رکعت کې چې سر پر سجده کښېښوئ تلل اسرائیل سلام ورته ولاړ ول چابک ته سر راپورته کړي چې مرګ ته راغلم زه یاز میاز نه کوم ته یې د وخته مړو خدای ته سوال وکړي ول الهي دا سړی سر نه راپورته کړي خدای پرېږده روح ما په خپله خدای قبض کړی دی چې ملامت کړی وره دا د اسانۍ یوه خوا ده اوس نو زه څه ووایم په اساني کې داسې رحمت هم پروت دی هو په اساني کې دغسې هم پراته دي چې داسې به دې اسانه مړ کړي چې لا اله الا الله ته به دې پرېنږدي خسره دنیا والآخرت به دې چېرې یاسین ته به دې پرېنږدي کلمې ته به دې پرېنږدي خطر هم پکې لیکن موږ ته نه معلومېږي ځکه هر د نځي دواړه اطراف یې خطرناک اوس نو د عذاب خواته راځي رسول علیه السلام وایي زما امت خدای تعالی و آخرت ته ګناهکاره نه راپورته کوي د دوی په ژوند کې د دوی د ګناه د رژېدو دپاره 4 سبب خدای برابر کړي یا دا چې په دغه دنیا کې یو ظالم یو بدکاره یو آفت یو غم پر مسلطه کې ګناه په ورغي او یا ډېره سخته ناجوړي پر چیرې ګناه یې ورغي یا هم د زکندن ورسخت کې ګناه په ورغي یا په قبر کې که ساعت ځینې واخي نو آخرت کې صفه قبر یې عجب بنجي قرار چې تخته کې نو هر څه سوټیان چادر کړه پر سر نو هېڅوک د خبر نه دی چې څه در سره کوي دا 3 حاله دي دا 4 حاله دي وم ګران وروره اوس نو دا نه ده معلوم چې دغه زکندن چې سخت شو دا ګناهکاره دی که نیکوکاره که تا چې وایي د دغه سړي چې زکندن سخت دی دا ګناهکاره دی نو پس دلته سؤال راځي چې دغه کوچنیان چې د موره پیدا سي تاسې به دا کوچنیان لیدلي وي دا د 2 میاشتو 3 میاشتو کوچنی همیشه دا ناجوړي ډېره سي دا زکندن یې سخت سي حتی ډېر کوچنیان تر 1 هفتې پورې د زکندن مور یې ورته ګوري پلار یې ورته ګوري د روح پورته کېږي او کښته کېږي د ټول پر ژاړي روح یې نه قبض نو که تاسې وایاست چې دا سړی دا کوچنی ګناهکار دی کوچنی خو ځان ته ګناه نه لري نو د دې زکندن ولې سخت دی خدای تعالی عز وجل ګوري په دې سر کې متوجه سي د مور د پلار ګناه یې پرېږي پر ده باندې زحمت نه چېږي مور پلار ډېر بدکاره دي رب د ده زکندن ورسخت کړي چې د هغو ګناه په ور بیا دا بله خوا واورئ یو له اولیاو مقربینو څخه وایي زکندن یې سو اما زکندن یې 7 شپې وو په هېڅ ډول د روح نه قبضېدی دواوي تعویذونه شراوي چې خدای اوس یې نو مړ کې نه مړ کېدي خلاص روح نه قبضېدی خلق ورته حیران شول د دنیا او اولیاو چې حالونه ولېږل چې دغه ولي دی په زرګونو مریدان لري د خلکو عقیدې ځینې خرابې سوې روح نه قبضېږي په عذاب دی یو ولي د اولیاو څخه رالی یو ولي د اولیاو څخه رالی ورته کښېنستی په مراقبه سو مراقبې ته سر راپورته کوي ویې ویل ول د دې د روح قبضېدل ډېر اسانه دي هغه صاحب اسانه څه معنا موږ دا یوه هفته نه پس ختلی دي په شراو خدای نه مړ کوي ویې شرمولو دول اوس یې سیل کوي د دې ولي و مخ ته کښېنستی په زور یې یو وارې ورته داسې کړه ول الله سم د الله له سم د الله لفظ راوړه خلکو ته دا چې څه چم پوکړي ویل چم مې نه دی پکړی دی دونې لوی دوست د خدای و په هغه ورځ چې اسرائیل علیه السلام ولیدی ده دا خپله ژبه په تعلق پرې ول د الله په نامه یې دا ژبه بنده کړ اسرائیل علیه السلام د 7 ورځې قدرت نه پر درلودی چې د ده ژبه ایسته کړي او نوم د خدای د ده د خولې څه وکاږي او روح یې پوشیده خبرې دي وروره هېڅ په دې شانو کې نه ویل کېږي ښه راځم د ګرانو اورېدونکو و دوهم سوال علیه الصلاة والسلام نو خدای تعالی عز وجل ولې رامړ کاوه او شیطان چې بدترین د مخلوقاتو بدترین د موجوداتو دی دی په دنیا کې پرېښوي او تر قیامته پورې و ده ته مهلت ورکوي
محمد رسول الله چې رحمت للعالمین دی د ده جامه یې کټ کړه. ګران ورور دا سوال دی، تاسو خپل افکار را جمع کړئ چې پر تاسې باندې به یو وخت دا وشي، بیا به خپل ورته حالیان یاست چې د دې څه جواب ووایه. 3 سببه دي. اول، دنیا بنجخانه ده، نو که خدای محمد علیه السلام ژوندی پرېښی وای تر قیامته، ووایاست چې یو بنجخانه تر قیامته وي د یو انسان دپاره ډېره ښه ده، او که یو څو ورځې وي چابک ووځي. ابلیس چې مردود د انسانانو دی، نو خدای تعالی عز وجل د ابلیس بنجخانه تر محشره پر ابلیس بندی و په دنیا کې، مگر محمد رسول الله خدای تعالی د بندیخانې سره د خپل ژوند پس د 3 کاله بعد دی مبارک د بندیخانې ته وینو. مثلا دوهم ګران ورونو، حضرت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک که ژوندی وای، حیات وای، فکر ونیسئ سمدلاسه به قرآن پر نازلېدلی، سمدلاسه به خلقو سوالونه کولی، سمدلاسه وګورئ اوس قرآن 1.5 سپارې ته رسېدلی. موږ امت نسو کولی چې دغه 1.5 سپارې قرآن عملي کړو. چیرې چې محمد علیه الصلاة وسلام ژوندی وای او دا قرآن عظیم شان نور چې راتلی، اوس به دغه 1.5 کاله کې څو سپارې ځینې جوړ شوی وای چې په 23 کالو کې 1.5 سپارې سو. په 23 کالو کې نو په 1.5 کاله کې به څو سپارې وای؟ چا به ختمولی سوای، چا به ویلی سوای، چا به دا ګرد عملي کولی سو. خدای تعالی عز وجل پر دې امت باندې رحمت وکړي، خپل حبیب جامه یې ځینې کټ کړله، قرآن یې کامل و جامع کړي، دغه یې ور پرېښوئ تر څو چې پر امت یې یو دروند بار اضافه تر ده تر طاقت او د ده تر مکلفیت زیات نسي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مګر وره ابلیس چې په دنیا کې پرېښوئ اسانه کار نه دی. ته چې دی نو دی چکر وي نه یو کوچنی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ابل په مسجد کې ناست وي اعوذ دوستو ستا امت خو د لمانځه په ګیر راګرځوم چې دی پر لمانځه ودرېږي، ما یخه ته به ونیسي، نو زه ځان ولاکه په لوی لاس طبي ته ورکړم چې دوا څه مې کېږي، لمونځ یې ور ډنډوم، خطاباسه مې ومې کوه، پروا نه لري دا چې شي و څنګه دی، پسخان دې ورته لمانځه کې نه پرېږدم، زه ځان په لوی لاس په ته ونه نیسم. دا ښې د لمانځه نو زما امت د غذا ته ولې راګرځی؟ ولې یا رسول الله ستا امتیان چې غذا ته سپونه وتړي او نوم د الله اکبر یاد کړي، زما په پښو او لاسو کې د اور الچکو زولنې راولېږي، نو زه دې ونه یم چې پر لاس د اور الچک زولنې ځان ته اچوم، یا نو د غذا پښیمانه کوم وم په غذا کې به مړ سې، عیال به دې پاتې کوچنیان څه بلا غواړې پښیمانه څه مزه پاکه ښه بدبخته. نو د ذکر ولې راګرځی؟ ول یا رسول الله هر چیرې چې د سالکانو حلقه وتړل سي، یا هر چیرې چې ستا امتي کښېني او نوم د الله شروع کړي، زه لکه کلعن چې پر اور باندې مې کښېږدي دغسې ویلې کېږم تر څو چې دی د ذکر خلاص شي. نو زه په لوی لاس ځان ویلې کوم، والله که ذکر تر ذکر مخزلې په ووایم نور خبرې به پوه کړم، کومه کې پوه کړم، دا څه خبره چې ذکر نو د ځای څه د علم یې ولې راګرځی؟ او بدبخته دورته یا رسول الله ستا امتي چې وځای ته د علم روان سي، ما حمی الحار دا توده ته به ونیسي. ګوره دا خبره ما تر کومه ځای پر درته وکړه، موضوع درته خو ورکه نسي، ما تر دې پر درته وکړه چې ابلیس چې په دنیا کې ژوندی دی نو آرام نه دی، که ته لمونځ کوې دی په عذاب دی، که ته ذکر کوې دی په عذاب دی، که ته قرآن وایې دی په عذاب دی، که ته لمونځ کوې، که ته کلمه وایې، که ته بسم الله وایې، که ته اعوذ بالله وایې، که اذان وي، هر څه چې وي دی سوځي په عذاب. داسې ګورئ دغه علامه حتی په انسان کې که دا شیطان لا ډېر زور کړی دا قرآن عبادت ته ډېر نسي کښېنستی، غوږ نسي ورته نیولی، په سوځي. امې حکمت السر دغه دی چې ابلیس د ده پر وجود ډېر غلبه کړي، هلته ابلیس د ده په وجود کړي، ابلیس سوځي، قرآن نور لري. دا یې دویم حکمت دی چې ابلیس په دنیا کې پرېښی دی ځکه چې لوی مردود دی، خدای تعالی یې پرېږدي چې عذاب ډېر ورته ورکړي، پرېښی دی. دریم حکمت یې دا دی وروره په قانون کې د دنیا
دا یو ترکیب دی. یو څوک چې یو ډېر ناولده ځای ته ځي او هغه څوک په دربار کې د خدای ډېر نازولی وي، پر مثال فکر وکړي، یا په دربار کې د خلقو ډېر ګران وي، نو دمغه تر هغه سړي خدای یو ډېر باتجربه یا د انسانان ډېر باتجربه سړی حضرت محمد رسول الله خدای تر امت دمغه کوي. رسول علیه السلام وایي زه تر تاسې دمخه یم، زه تللی یم د مځکې شکن ته، تاسې یو ناولده ځای ته راځئ چې هغه د مځکې مابین دی، هغه د رڼمانو مارانو خونه ده، هغه د یوازیوالي خونه ده، هغه د جدایي او د فراق خونه ده. زه هلته تللی یم د مځکې شکن ما درته نیولی دی چې تاسې پسې راسئ دورې، زه هلته ستاسې دپاره ترتیب ونیسم، زه ستاسې شفیع المذنبین سمه، تاسې د عذابو څخه د قبر او له تکالیفو څخه نجات درته درکړم. ځکه رسول سلام تر موږ دمخه تللی دي، په آخرت کې تر موږ دمخه راپورته کېږي، د آخرت په نظر آخرت په میدان کې عالم صلی الله علیه وسلم ترتیب راته برابر. په هر صورت خدای تعالی عز وجل په خپلو لوی حکمتو باندې په باره کې د دغه اسرارو په خپله ښه پوهېږي. روایت دی وایي عیسی علیه الصلاة وسلام مبارک پر یو کله باندې د یو مړي راچېرېدی، په پښه یې ووهل او ویې ویل ول خدایه دا زما سره وژغی دغه کله، د دې کلې نو سترګې نه وې، غوږ یې نه و، فقط هډوکی و، لکه د پسه کوټی چې شان ټول ځینې ورژو وي خورو نور نه وغورځو، دغسې د یو زاړه قبر یوه کله. فقالت یا روح الله، دا کلې وویل، دغه جمجمې دغه کلې وویل ول ای روح الله خبرې را سره وکړه، دا دې زه در سره ګډ شوه. قل من انت، ته څوک وې، ته سړی وې، ښځه وې، چې وې؟ قل یا رسول الله زه سړی وم مګر ډېر ښایسته. څوک وې؟ قل انا الملک الزمان کذا و کذا، زه د پلانکۍ زمانې پاچا وم، دونې مې مینځیانې وې، دونې مې مریان وه، داسې مې تخت و، داسې مې هیبت و، داسې مې عزت و، داسې مې دبدبه وه، زه چې به روانېدلم په زرګونو انسانان به زما په شا پسې حرکت راکوه، دا عجبې وې، دا عجبې وې، دا یې ټول ول دا نو څنګه سو؟ ول صاحب اوس مې بدن خبر نه یم، سر مې دا دی دلته دی، د لاسه څه مې دیوالونه جوړ سوي دي، پښې مې چا د خښتې ځینې موښلي دي، نس مې په کوم دیوال کې کار شوی دی، کاږل یې پکړی دی، ګوره چې څو زره دا د تقسیم شوی یم، زه په دغه ځای کې یم، روح مې نه پوهېږم په کومو عذابو کې دی، ښځې نه پوهېږم چې چېږي، عیال مې څه خبره یم چې څه شوله، سپاه و لښکر مې څه خبره یم چې څه شوه. دا د دنیا هغه حقیقت او د دنیا کیفیت. ګران وروره ستاسې درېیمې مرحلې ته پسې راځم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې په دغو ایامو کې د مریضۍ سره مخامخ شوی دي. ګورې وروره دغه ایام یې هغه ورځې وې چې تر پرونه پورې ما تاسو ته او نن سهار یا په خرقه شریف کې موږ تاسو ته دا بیان تکرار وکړي چې د ان حضرت سلام د زیږېدو ایام وې، دته خلقو انتظار کې خوشحالي کولې چې اوس به پیدا شي، اوس به وزېږي. بیرته په دې بل لحاظ درته وایم همدغه شپې وې چې اصحاب کرام، مؤمنان، ازواج مطهراتې، بیبیانې مسلمانانو انتظار کې چې اوس به محمد رسول الله د وفات غږ وشي، اوس به د محمد رسول الله د وفات غږ، ټول انتظار کې تر څو چې هغه غږ پر دوی باندې وشو او دوی د رسول علیه السلام د وفات سره مخامخ شول. نو دا دی موږ د رسول علیه السلام د ناجوړۍ ابتدایي مرحله ګران ورونو ته چې تاسو اوس مرګ وپېژندئ او د مرګ اقسام او د مرګ ترتیب مو وپېژندئ. موږ دا دی و هغه نامرده مرګ ته بیرته راځو چې زموږ وحدیت چې لا هم یو ګړی مهلت ورنه کوي، خپل وخت او ثانیه چې راورسېدله مرګ خپل کار وکړي. دا د ناجوړۍ حصه د حضرت سلام ځان ته وروره وصیت د رسول علیه السلام لري. ځکه زه دا یو نوکۍ د مخه شروع کوم تر څو چې موږ هغه وصیتونه د رسول سلام چې په سروري چهارشنبې کې مې تاسو ته یاداوري کړه ما دغه وصیتونه به د حضرت سلام تاسو ته راسي. دا دی اوس یې واورئ. نو بېرته داسې درته وایم یوه شپه د شپو وه ګرانه امته د رسول علیه السلام فکرونه منو کې راټول کړئ، میاشت وروی پروا نه لري که دا نن ورځ نن د ګرمۍ
د زحمته د تکلیف سره مخامخ یاست هېڅ باک نشته. رسول علیه السلام دغه حال در په یاد کړي چې رسول سلام ترزکندن و او ټول ازواج ورته ناستې وې، امامین سر په خاورو لړلی و، بیبي فاطمه زهرا په څېر ګریوان ورته ناسته و. که هغه حال تاسې په یاد کړي نو دغه زموږ حالي حال اوس د پاچهي حال دی چې سره ناست. د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، وایي رسول علیه السلام یوه شپه زما سره واری درلودی په دغه شپو کې. کله چې فخر الموجودات زما په ځای را ننوت، پس له دې څخه چې زما ځای لږ تود کړي نو یې خپلې مبارکې سترګې ما ته راواړولې. ول یا بیبي عایشې اجازه شته چې نن زه وزارت ته د بقیعې ولاړ شم او د اهل بقیعې دپاره جنت بقیعه په مدینه منوره کې یوه حجره ده چې رسول علیه السلام هره ورځ وروتی. د هغه اجره ده چې رسول علیه السلام وایي که څوک په دغه اجره کې کښېښول سو مړ سو او په دغه اجره کې کښېښول سو، دا به زما په بغل کې په آخرت کې راکښېني. د دغه اجرې د خلقو سره حساب کتاب عذاب سزا جزا نسته. په آخرت کې جنت بقیعې حجره خدای په جنت کې داسې ټک وهي لکه سترخان چې یوه ښځه پر یو مځکه ټک. خدایه مرګ مو په مدینه منوره کې که په جنت بقیعې کې مو کښېږده د نیک عمله سره ځو خو نو ځو. دا مبارکه وایي ما رسول علیه السلام ته وویله چې فدا جسې زما مور پلار تر تا ای محمد علیه السلام، که په جدایي وي خو یوه دقیقه مې نه پېرزو کېږي چې را څخه جلا سې د بغله. والله یا رسول الله ستا یوه دقیقه پروته مي د خپله ځانه سره تر دنیا و ما فیها خوښه ده. اما دا چې ته مدینې منورې د اجرې دپاره بخښ غواړې دې نو زه ستا کوم ممانعت نه کوم، مهرباني وکړه. رسول علیه الصلاة والسلام اجرې ته را روان شو. د رسول علیه السلام یو مریی و محیوبه ورته ویل کېدی رضی الله عنه، دی مبارک هم تر شا په پسې. په بل روایت چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راغی تر سهاره پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و هر قبر ته ودرېدی او د هر قبر دپاره دعا وکړه، د هر قبر دپاره استغفار وغوښتی. دغه اصحابي وایي والله زما داسې شوق سمال خدایه کس کې زه مړ وای او محمد رسول الله دغه سره ته ولاړ وای زما دپاره به سهار چې را روان سو ما ورته یا رسول الله دا نن عجبه شپه وه، تر سهاره پورې دې وژړل، تر سهاره پورې د دې مړو دپاره بخښ وغوښتی. ده راته وویل چې زویه یو بنده چې خدای تعالی په مابین کې د دنیا او د آخرت اختیارمند کړي، دا بنده باید نو څه شي وغواړي؟ دا بنده باید د آخرت خوا ګوره کنایي خبرې ورسره کوي، دا بنده باید د آخرت خوا وغواړي. ول یا رسول سلام زه نه سوم پوه، ول زه خدای په دنیا او په آخرت کې اختیارمند کړم چې په دنیا کې ژوند غواړې او که ځې آخرت ته، ما آخرت خوا خوښه ده. دون یې پوه کړي چې یعنې زه نو پس ته دې ته ځم. بیبي عایشتۍ صدیقه رضها وایي دا ورځ د شنبې وه، شنبې و یکشنبې که خدای مدینې منورې ته بوتلاست و جنت بقیعې ته ډېر دی، ځکه په شنبې و یکشنبې رسول علیه السلام ډېر دی. وایي د شنبې په ورځ محمد رسول الله چې کور ته راغی تبې ونیوی ناجوړه سو. دی مبارک چې ناجوړه سو، ناجوړې یې دوام پیدا کړی تر سروره چهارشنبې پورې. په دغه تېره جمعه کې چې تېره سول په داسې تاریخ باندې نو رسول علیه الصلاة والسلام مبارک چې دغه هغه ورځ د جمعې شپه پر ده باندې برابره سول یا د چهارشنبې ورځ پر ده برابره سول چې رسول سلام ته صحت پیدا کړي سروري چهارشنبې په نامه سوله. نو رسول علیه السلام جمعې په شپه تر دغه ښه سو، د جمعې په ورځ باندې مسجد نبوي ته راووت. ترتیب د راوتلو د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او وینا ده په لاندې ډول وه، ګران اورېدونکي دې ورته متوجه. په دغه شپو کې چې دی ناجوړه وو په مدینه منوره کې مؤمنان اصحاب کونډیانې یتیمان عاجزان مسکینان امتیان مهاجر انصار ټول په مدینه منوره کې بغال مغالو راټول به وه. رسول علیه السلام به پس په طبې ته یو وارې مبارکې سترګې راپورته کړې ول یا بیبي عایشې سال اورمه
خو زه دې تر تا قربان سمه ای څراغه د ژوند زموږ ای محمد رسول الله ستا اصحاب مهاجرو انصارو تابعینو مؤمنان راټول دي ستا د جد په امید دي. آخر د رسول الله علیه السلام طاقت ونسو تر څو چې دی مبارک اوښکې د حسرت پر خپل مبارک مخ باندې راتوی کړې. حضرت علی کرم الله وجهه راوښتی ولې اسد الله په مسجد نبوي کې څه حال و؟ د مبارک سترګې د اوښکو څخه ډکې سوې ول یا رسول الله کونډیانو یتیمانو مسکینانو عاجزانو ستا د سترګو انتظار درلودی. رسول علیه الصلاة والسلام مبارک میکو رسول علیه السلام مبارک حضرت علی کرم الله وجهه ته چې دا خبر ووایه و پس د هغې څخه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه او حضرت فضل رضی الله تعالی عنه دا دو اصحاب کرام راوغوښتله چې رسول علیه السلام مبارک خپل لاسونه د دوی پر اوږو تکیه کړل. د جمعې مبارکه ورځ وه، مبارکې پښې یې په مځکه پسې څکېدلې، را روانو مسجد نبوي ته راغی. اصحابو کرامو چې د رسول السلام مبارک وژړ مخ ته وکتل، د ناجوړۍ د لاسه تک ژر سوی و، سر مبارک یې تړلی و، مبارکې پښې یې پړسېدلې وې، په مځکه پسې راپښېدلې، ټول په چغا رسول په ژړا. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې راغی تر منبر لاندې کښېنستی. حضرت بلال هو چې وویل ول ای بلاله ناره وکړه که څوک پاتې وي چې راسي د خپل نبي څخه خدای اماني واخلي. خدایه عجبې ورځې دې په دنیا کې راوستلي دي. فنادا بلال مؤذن د رسول الله ناره وکړه ول او مؤمنانو محمد رسول الله راوتلی دي چې تاسې زیارت ته وئ. کله چې غږ د رسول الله واورېده سو چې دی راوتلی دی، فاجتمع صغیرهم وکبیرهم وترکوا ابواب بیوتهم مفتحة. ټولو د کورو دروازې پرېښولې، دکانونه یې خلاص پرېښول، د کورو راووتې، حتی وایي ښځې ځوانانې پیغلانې د شوقه د رسول الله لږ مخ مسجد نبوي ته راایله سوي وې. وایي په مسجد نبوي کې داسې حال پېښ سو چې نر و ښځې سره ګډ وډ شولې، ځوان سپېنډرۍ لوی و کوچني سره ګډ وډ شوله، ټول فریاد کاوه، زور یې واچې د محمد رسول الله وغدوها مخ ته وګوري چې څو ورځې دی ځینې ناجوړه و. خدایه عجب بېنیاز د خدایه. تاسې ګورئ وروره، یو نیم زر کاله بعد یې تاسې ته کیسه کوم، تاسې چې غالي وئ ژاړئ. هغه اصحابو د ابوبکر صدیق به څه حال و؟ د عمر فاروق به چیرې و؟ حضرت عثمان ذوالنورین به څنګه و؟ حضرت علي به چیرې و؟ وایي د فاطمه به چیرې وه؟ امام حسین به څه کول؟ امام حسن به څه کول؟ او بیبي عایشې څنګه به په توره کوټه کې یوازې ناسته وې؟ تر تاج قربان سمه ستا به څه حال و؟ ګران ورونو، رسول علیه السلام مسجد نه پر خپل منبر باندې ودرېدی او وسط یې وکړ. د مبارک په وسط کې ډېرې لویې خبرې وکړې چې د وسط یوه حصه دا دی اوس به بیا واورو. دی مبارک په منبر ودرېدی ول انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم العربي الحامي الذي لا نبي بعدي. سبحان الله. خلقو زه محمد یم، تر نامه دې قربان سمه، د عبدالله زوی یم، د عبدالمطلب لمسی یم، پس له ما څه بل نبي نشته. اعلموا ان نفسي قد نعيت وهان فراقي من الدنيا. هو امت زما خبر سي چې ما وستاسې تر مابین فراق و جدایي راځي، زه له دې دنیا څخه ځمه او زه د خدای و لقا ته ملاقي کېږم. رسول علیه السلام وویل ول ای زما اصحابو، زه د مال دپاره نه ژاړم، په مبارکو سترګو کې اوښکې د دریابو د مرغلرو پر شان پر وغدوها مخ راڅڅېدلې.
اصحاب ورته یا رسول الله ته چیشته ژاړې؟ ده ورته ویل زه د دنیا په خاطرو نه ژاړم، د مال په خاطرو نه ژاړم، مال مې نه دی پاته سوی، پر بیبي عایشه چې و فاطمې نه ژاړم. نو ته پر څه شي ژاړې؟ قل فوا حزني على فراق امتي، زما غم پر جدایي د امت دی، زه په امت پسې ژاړم. ایها الناس اسمعوا وصیتي ورعوها واحفظوها. او امت زما پر وسط غوږ ونیسئ، زما وسط عملي کړي، حفظ یې کړي. اوس نو رسول علیه السلام پس د اوښکې د تویېدو ته چې دو اصحابو سره توی کړې، اصحابو د مبارک تړلي سر ته کتل، پړسېدلو پښو ته، او د جدایي واقعات یې تر سترګو دورې کېدې. بیبي عایشه چې د پردې تر شا په پرده کې ولاړ ورته کتلې، بیبي عایشه بیبي فاطمه په دروازه کې ولاړه وه، سید یې ده کوم. د مبارک په خپل وسط کې عجبي خبرې کړي دي، خو د وسط یوه شبه چې ما ستاسې سره واده کړې وه دا دی بیانول. ولا ایها الناس، ای انسانانو، راسئ چې د عربي یې پرېږدم، راسن یې پښتو ترجمه کوم. زه د خدای رسول وم، تاسې ته مې احکام مفصل را ورسول، حلال مې درته بیان کړی، حرام مې درته بیان کړلی، متشابهات آیاتونه، محکمات آیاتونه مې درته بیان. پس د څو دقیقې سر د اسمانو کنګرو ته پورته کوي، ول اللهم ای خدایه قد بلغتو، ما ستا پیغام به دغه امت ته رسولی دی، خدایه ما خپل رسالت انجام ته رسولی، مګر پر امت راوړو. او امته علیکم بالجمعة والاستقامة، او امت زما مه بې اتفاقه کېږئ، تل په یو جماعت کې ګرځئ، تل یو لاس اوسئ، تل په اتحاد اوسئ. بیا یې سترګې اسمانو خوا ته واړولې، ول الله الله، ویې ویل او امت زما په امانت کې خیانت مه کوئ، او امت زما دغه منځیان عمریان چې تاسو ته خدای درکړي دي پر دغه باندې ظلم مه کوئ. سبحان الله، عجب رسولو پر حال باندې د ناجوړۍ پر منبر منځیان عمریان لا په یاد وو. ډوډۍ یو ځای ورسره خورئ، وهې هستې مه، د خونه څې مه باسئ، هر شی چې تاسې خورئ دوی ته یې ورکوئ، هر شی چې تاسې څښئ دوی باندې څښئ، هر چیرې چې تاسې بېجېږئ پر هغه ځای دوی پرې باسئ. بیا رسول علیه السلام وویل قل اللهم قد بلغت الناس، اے خدایه ما ستا و انسانانو ته پیغام ورسو، اطیعوا ولاة امورکم ولا تعصوهم وان كان عبدا حبشیا فإنه من أطاعهم فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. محمد رسول الله او امته آخرین وسط می دادی چې تاسې د خپل وخت و امیرانو و حکیمانو پاچا قدردانی وکړي او د ده اطاعت سم د شریعت سره قبول کړي. او امت زما که چا د خپلو حکماو د خپلو امیرانو اطاعت وکړي ګواکې زما هغې وکړي، که چا د دوی مخالفت وکړي ګواکې زما هغې وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسط کې وویل ول ای انسانانو ایها الناس اکرموا اصحابي واحسنوا الیهم واحبهم. زما اصحاب و تاسو ته پاته کېږي، زما د اصحابو عزت وساتئ، زما اصحابو ته په احترام ګورئ، زما د اصحابو سره محبت کوئ. ولې فإن خیر الناس اصحابي، خیر د انسانانو اصحاب زما دي. پنځمه پلا محمد رسول الله په وسط کې وویل ول الله الله، سترګې د اسمان ولوري ته واړولې، ول ایها الناس علیکم باهل بیتي، ګورئ چې زما اهل بیت ایر نه کوي، امام حسن و امام حسین ایر نه کوي، زما اولاد سادات دا هیر نه کوي. وعلیکم بحب حملة القرآن، هغه څوک چې قرآن وایي یا یې قرآن په یاد دی د هغو سره محبت کوي. وعلیکم بحب العلماء، محبت د ملایانو وکړي. ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوهم. اے امت زما د امت پر علماو باندې طعن موایا، زما د امت پر علماو سره بغض مکوي، زما د امت د علماو سره حسد مکوي.
او محمد رسول الله د منبر پر سر باندې وویل ای امته من احبني من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني کچا زما د امت د علماء سره محبت وکي واکه زما سره محبت کوي کچا زما د امت د علماء سره بغض وکي واکه زما سره بغض کوي محمد رسول الله په خپل وسط کې وویل قل ايها الناس عليكم بالصلاة الخمسة بالجماعة المنز په جماعت کوي ګوره حساس نقطو ته د رسول الله عليه السلام متوجه سي المنز په جماعت کوي او دس همیشه تازه کوي رکوع سجده مسنه کوي ادا د خپل مال د زکات کوي رسول عليه السلام ولا من لا يوجي زكاة ماله لا صلاة له ولا دين له ولا صوم له ولا حج له رسول عليه السلام ویل واوري کچا د خپل زکات مفروضه مال ور نکي د دروژه خدای صحیح نه ځنی قبلوي د دل من خدای نه ځنی قبلوي د دین خدای نه ځنی رسول عليه السلام ویل او انسانانو قد بلغت ايها الناس احفظوا السنتكم ژبه مو د غیبت وساتئ ژبه مو د درواغ وساتئ ژبه مو له بدګمانۍ وساتئ سترګې مو اوښکې راتوی کړي صداقت مو کار واخي ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت مه کوئ ولا تظلمو ظلم یو د بله مه سره کوئ او پر همسایګانو باندې تجاوز مه کوئ حضرت محمد رسول الله خپل په وسط کې حساس نکتې بیان رسول علیه السلام په پای کې د خپلو وصایاو وویل ای امت ازما اوصیکم بتقوى الله اوصیکم بتقوى الله وسط درته کوم په بیره سره د خدای چې د خدای څخه وبېرېږئ او د خدای څخه وبېرېږئ په پای کې رسول سلام علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین ګورئ زما سنت ټینګ کړئ سنت د خلیفګانو راشدینو ټینګ کړئ چې چاریاري کبار رسول علیه السلام په وسط کې وویل ګورئ چې په دغه ځای کې موږ رانوسو فکر کوئ دلته رسول علیه السلام خیر د انسانانو دغه څوک دي چې دغه ژوندیږي او پر ما ایمان راوړي چې اصحابه ولې او په صحبت د رسول الله علیه السلام مشرفه شي ثم خیر الناس من بعد الذي قرن يلونهم بیا خیر د انسانانو هغه کسان دي چې بیا دوی ته نږدې دي ثم الذي قرن الذي يلونهم یعنی هغه اصحاب سوله بل تابعین سوله دا بیا تابعین بیا نو هغه خیر د قوم دی چې بیا دوی ته نږدې دي ثم يجيء من بعدهم قوم يؤمنون بي ويضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات ويدعون ما أمرتهم ويعطون ما نهيتهم ويخشون الذين بأهوائهم درېمه پلا اصحاب چې ولاړه تابعین ولاړه تبع تابعین چې هم ولاړه یو داسې امت به زما راسي وای ایمان لرو مګر لمونځ به ظاهره کوي هر څه چې ما ځینې منع کړي دوی بیا په کسته کوي هر څه چې خدای منع کړي دوی بیا کوي خدای چې په امر کړي هغه به نه کوي داسې امت به راسي چې په ناحقه به قسمونه اخلي داسې امت به راسي څوک پې شاهدي ته نه غواړي دوی به په ناحقه شاهدي ادا کوي داسې امت به راسي چې په امانت کې به خیانت کوي داسې امت به مې راسي چې په خبرو کې به درواغ وایي داسې امت به راسي چې علم به کوي عمل به نه پکوي داسې حال به راسي پر امت باندې مې چې علم به ورک سي جهل به ډېر سي حیا به د سترګو څخه د ښځو ورکه سي ښځې به بې حیا سي فحش ویل به ډېر سي درواغ به ډېر سي آزار د والدینو به ډېر سي قطع د صلې رحمۍ به ډېر سي حسن خلق به ورک سي هېڅوک به د بله سره فورین تنګي خبرې نه کوي ای امت ازما آخر به داسې حال راسي چې جن به راټولیږي د دنیا ته و مجلې منورې ته به جن داسې راټول سي لکه مار چې د غار و خولې ته ټولي وروره اوس که تاسو فکر وکړئ هم هر عصر زمان را رسېدلی دی چې د دغه قسم فتنو بلاو چې ما یاد کړې مخې دی کرار د اسلام جن د مسلمانانو د مابینه څخه ټولیږي او مسلمانان د آفاتو بلیاتو سره مخامخ کیږي ان حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک پس له دغو وصیتو څخه
چې اصحابو چې وکړه نو د منبره مبارکه څخه راکښته. کله چې رسول علیه السلام د منبره څخه راکښته سو د منبر د خوا څخه یو اواز راوخوت. اصحاب یا رسول الله منبر څه وایي؟ والمنبر ژاړي چې یا رسول الله ته زما څخه ځې، څوک به پر ما درېږي بیا پر دغه زینو باندې. رسول علیه السلام مبارک د منبره څخه د اماني واخیستل، لاس یې پر منبر کښېښوی، محراب ته راغی، کتابونه راوړي. وایي رسول علیه السلام د خپل ځګر په محراب پرې ومښلاوه. کله چې د مبارک خپل ځګر محراب ته نږدې کړي، د محرابه ته داسې ژړا پورته سوله لکه یوه کونډه ښځه چې یو ډېر نهایت مشفق دوست ځینې دي په داسې شکل باندې د دې محرابه ته ژړا پورته. اصحاب کرامو څه روایت دی، وایي والله په ګرد مسجد نبوي کې داسې دیوال، داسې ډبره، داسې شګه، داسې ریګ، داسې درخته، داسې بلک نه و چې په جدایي پسې د رسول علیه السلام یې چغې نه وړې. رسول علیه السلام د مسجد نبوي صحن ته راووتی، اصحاب مهاجرو ته ودرېدي. او مهاجرو د خدای په امان، زه ستاسې یم، تاسې زما یاست، اجرت مو را سره وکړئ، زما پر سر مو وهل وخوړل، کورونه مو پرېښول، و کافرانو ته وطن مو پرېښوئ، ستړیاوې مو یوړې، غذاوې مو وکړې، زه ستاسې ته راضي یم، الله دې درڅخه راضي شي. یاره عجبه دا خدای اماني زور غواړي. داسې لږ تصور وکړئ، یو پیغمبر، یو سردار عالم چې د امته څه د هرې فرقې څه خدای اماني عقیده به څه پر انصارو باندې او انصارو تاسې زما سره مدد وکړئ، تاسې زما سره احسان کړی وو، تاسې ما ته کورونه راکړه، زه مسافر راغلم، قریش راویستلم، ظلمونه را باندې وکړه، اوس دا دې راغلم، تاسو زه ونازولم، زما په دین کې مقاومت وکړئ، نو زه ستاسې یم، تاسې زما یاست. محمد رسول الله د امت د ښځو صف ته راغلی، د ښځو لاسونه د محمد رسول الله په لمن کې بند وه، چغارې وهلې، د وا احمده وا محمده، فریاد یې پسې وهه. خدای اماني یې د دې امت د ښځو څخه واخیستل. د کوچنیانو ډله ولاړه وه، د مدینې منورې سر و نیم سر کوچنیان ټول راټول سوي وه، د محمد رسول الله په فراق یې خدای اماني ځینې اخیستل. رسول علیه السلام د کوچنیانو ډلې ته ودرېدی. وایي کوچنیانو چغارې وهلې، ژړلې، ول یا رسول الله په موږ کې ډېر داسې یتیمان شته چې پلرونه مو نه درلودل، مګر ستا لوی شفقت موږ څخه خپل د پلار الفت هېر کړی و، اوس موږ نن یتیمان کېږو چې محمد رسول الله په کور راڅخه ننوځي او موږ پرېږدي. رښتیا هم دغسې و وروره. ولې یو ورځ وایي د اختر وه، په خبرو کې خبرې دي، ورځ د اختر و رسول سلام را روان و، یو یتیم په کوڅه کې ولاړ دی ژاړي، رسول سلام ورغی، د ده سر یې په غېږ کې، نو زه ولې ژاړې؟ ول پلار نه لرم، کالي نه لرم. رسول سلام ورته الله ده زویه زه به دې پلار سم، بیبي فاطمه به دې مور سي، امام حسین او امام حسن به دې ورور سي، بس کې دی. سبحان الله داسې به ونه کوي. وایي غرمې ته کوچنی راوتی، خورا خندل، کالي یې اغوستې وه. د مدینې منورې کوچنیانو ورته تق سهار ژړل، ول عجب پلار مې پیدا کړي. څه ول محمد رسول الله مو پلار دی، بیبي فاطمه مې مور ده، امام حسن امام حسین مې ورونه. وایي په دغه ورځ چې رسول علیه السلام مسجد نبوي ته ځینتۍ، دغه کوچني چغې وهلې، دومره چغې وهلې چې ټول کوچنیان یې ژړول. کوچنیان ورته هلکه ولې دونې ژاړې؟ ول زما حقیقي پلار اوس مړ کېږي، زه په هغه پلار دونې خوار نه شولم لکه په وجود د محمد رسول الله. وایي زه دې تر تا قربان سم. یا رسول الله موږ هم ستا په فریاد، ستا په عشق محبت، ستا په هغه علاقه کې چې د سر لرو یې یا رسول السلام غرق و ترک یو، بې له تا څخه بله لار نه لرو. رسول علیه السلام مبارک د مسجد نبوي څخه کور ته تشریف راوړي او طبي پر ده مبارک باندې غلبه وکړه. د ابن مسعود رحمه څخه وایي روایت دی، وایي دغه ورځ طبع د ده شدیده سول. وایي زه ماښام ورغلم، پر رسول علیه السلام مبارک باندې یوه ډوبټه اواره وه، د دې ډوبټې ته داسې توش راوتی، داسې ګرمي راوتل چې د سړي لاس په سوځل کېدی.
ما ورته ویل یا رسول الله ولې داسې ډېر توجې ول ما رب ته دعا کړې ده چې خدایه هر څه مرضونه او ناجوړۍ چې ته زما پر امت پر زکندن کې راولې هغه ټوله پر ما تېر کړه خو زما امت د سخته زکندنه د سختې ناجوړۍ وساته. او امته آیا تا هم د رسول علیه السلام سره یو څه وفا کړې ده؟ رسول علیه السلام خو په خپل ژوند کې ستا غم پر خپلو اوږو باندې داسې واخیستی چې ستا ټول تبې و ناجوړی پر ځان باندې. وخت د سپېدو سو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي، اصحاب راله په جماعت کې ودرېدل، روشنایي کېدله کرار مګر اصلي چراغ نه راتی. او که ورځ راسي چې محمد رسول الله نه وي نو ورځ څه روښنایي لري. اصحابو ګړی په ګړی سترګې دروازې ته اړولې. بلال رضی الله عنه بې طاقته سو، په دروازه کې قرار غږ وکړي ول الصلاة یا رسول الله. اصحابو صفونه وهلي دي، روښنایي سوه، لمر راخیږي راووځه. د مبارک د لوی طبي ته سر سترګې رونې کړې، بیبي عایشه ته په غېږ کې سر پروت و، د دې مبارک پر مبارک مخ د مرغلرو په شان اوښکې لارې روانې وې. ول ای بیبي عایشې څه غږ دی؟ ول یا رسول صلی بلال نارې وې چې جومات ته راوځه. رسول الله سلام سترګې د اوښکو ډکې سولې. ول بلال ته ووایه ورته تاسې نن لمونځ ما وکړئ، تاسې نن لمونځ رسول وکړئ. ابوبکر صدیق موجي د مخه سي لمونځ دې ورکړي. بیبي عایشې صدیقې دا د غم زیری ورته ورکړي. په دې آن واحده کې ابوبکر صدیق وتعال رالی چې محمد رسول الله سلام وایي ته د مخه سه. ابوبکر صدیق ورته زه د هغه محراب طاقت نه لرم چې محمد رسول الله به مخ پر قبله ورته درېدی. نو حضرت عمر فاروق نو ورته امر حضرت ابوبکر صدیق وکړي چې ته د مخه سره زه په محراب کې نسم درېدلی. دلته چې صفونه وتړل سول، رسول الله سلام بیبي عایشې ته ول پر لمانځه ودرېدل. ټول یې غم د امت ورسره و. ول لکه چې درېږي ول ته ما تر دې اوږو وڅکوه دې دروازې ته په خاورو کې دا پرده پورته کړه چې زه وګورم چې زه نه یم امت پس له ما څخه څنګه لمونځ کوي. آیا امت لمونځ کوي که نه کوي؟ بیبي عایشې ته په دې کې محمد رسول الله تر اوږو راکش کړي، په شګو په خاورو کې راوڅکاوه په پرګې ته. دې مبارک ورته وویل لکه چې حضرت عمر فاروق نو لمونځ ورکوي. دول نه شابک ابوبکر صدیق نو پیدا کړي ورته د مخه څه ته خلیفه زما یې. بیرته آل ورغی چې ابوبکر صدیق نو چې د مخه سي رسول علیه السلام وایي. حضرت عمر فاروق نو بیرته تر شا سو. حضرت ابوبکر صدیق نو چې محراب ته رالی، په محراب کې ځان سم کړي، د محراب په ته یو زګیروی پورته سو، بوی د رسول الله پر لاړی. مبارک زړه زو پکې غزار سو، په مسجد نبوي کې رنګت سو، ژړا سوله. فکر وکړئ تا چې هغه حال نه دی لیدلی ژاړي. نو چې رسول الله په خاورې کې پروت و سیل یې ورته کاوه او دوی په محراب کې ولاړ و څه حال مې و؟ ستاسې اوس دغه حال دی. چیرې یاست؟ رسول الله مې نه دی لیدلی، د ده اوږدو حاجبینو تندی مې نه دی لیدلی. دا دی دغه مډک یاست چې غالب پسې وایي که چیرې رسول الله مو لیدلی وای، د ده شفقت مو لیدلی وای، نو به ملا څه حال وای؟ احمدا و محمدا. د سهار مونځ یې په هر صورت په ډېره ستړیا، په ډېره پریشاني، په ډېر غم باندې وکړي. حضرت سلام مبارک ناجوړي شدیده کېدله، طبع ورځ په ورځ زیاتېدله. په همدې وخت کې اصحاب کرام د دوی پوښتنو ته راتلله. یوه ورځ حضرت علي کرم الله وجهه په دې ورځو کې راغلی. حضرت محمد رسول الله علیه السلام مبارک په مخ ته کښېنستی. رسول السلام د مبارک په مخ ته داسې وکتل. ول یا حضرت علي بیبي فاطمه زهرا دې څه کړله؟
والکور ده ورته بي فاطمه راوله امام حسن امام حسین راوله چې زه د فراق خدای اماني ځنې واخمه. حضرت علي کرم الله وجهه لاړی ولاړ سو پر بیبي باندې غږ وکړي دې مبارک په 12 ټوټو پوړنې پر سر کې د محمد رسول الله مسکین نور شي نه درلودي په کلو په ویشلو لاسونه تڼاکې وه امامین یې سر په خاورو لړلي راننې ایستل. کله چې امامین خپل نیکه ځان ولیدی چې پروت دی سر یې تړلی دی بیبي فاطمې سر پر ځیګر ورکېږوي رسول الله په غېږ کې ونیول ویې ژړل ورسره. د بیبي فاطمة الزهرا عنها اواز ډېر په زور رسو. حضرت علي کرم الله وجهه کې داسې په درد ورته وویله والمشعر ډېر په مسجد نبوي کې اصحاب دي. رسول الله سلام تل ای علي پر خونمونو زړو باندې مالګې مه پرېږده چې وژاړي. بگذار تا بریزد خوناب زل دیده آندیده کیارگید پرېږده چې وژاړي. هېڅ سترګو دا واقعه نه ده لیدلې. دا چې د فراق واقعه ده چې د راشي زور غواړي. بیبي فاطمة الزهرا عنها ورسول علیه السلام ته ول ته زموږ څخه دې د مبارک په غوږ کې ورته ویل ته مه ژاړه. دې مبارک بیرته وخندل. بیا یې وخت بیا شچي صدیقې را پوښتنه ځینې وکړه ول ای بیبي په هغه ساعت کې چې تا خدای اماني اخیستل ودې ژړل بیا دې ولې بیرته وخندل. والرسول علیه السلام را ټول چې ته مه ژاړه اول څوک به فصله ما څه ته وي چې راپسې رابسې په دغه مې بیرته وخندل. بیبي فاطمة الزهرا عنها د رسول الله السلام سره په خبرو اخته وه. په دروازه کې د مسجد نبوي اصحابو غوږ نیولی چې څه د غم زیری را رسېږي. ام سلمه عنها ازواج مطهرات بیبي حفصه او نور ازواج بیبیانې منځ د امت پوړنې پر سر دې ټول رالې تور پوړنې کونډیانې رالې نه بیبیانې دلته کښېنستلې. بیبي فاطمة الزهرا عنها د رسول علیه السلام څخه وسط واخیستی چې حضرت علي کرم الله وجهه چې ویل چې ته به ما غسل کې بیا که زه نه وم په کفن کې به مې دغه زما د کالو او یا یو رقم دوبټه درلوده د یمن وه په هغه کې به مې ته بیا ما کفن کې او اوبه به ته پر ما باندې تویوي او ته به مې موږې په نو کې به مې اوبه پاته سي هغه به وڅښې تا ته به علم د اولینو آخرینو دا وسط کېدی چې زه د دې وسط حقیقت نسم تاسو ته بیانولی لکه چې ښایي ځکه چې وسط موږ غمګینه کوي. خو په دې وخت کې بیبي فاطمة الزهرا عنها ورته وویل ول یا رسول الله په آخرت کې به نو زه ته چیرې سره غواړو که ته نه وې. رسول علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې سولې ول ای بیبي فاطمې په آخرت کې به که چیرې ته رالې نو راتسې وګرځه زه به پر مقام محموده ولاړ یم د امت شفاعت به کوم امت به د خدای غواړم. بیبي فاطمې وژړل ول یا رسول الله که دلته نه وې نو چیرې به یې ول نو به پر حوض کوثر ولاړ یم امت ته به اوبه ورکوم جام به مې په لاس. ول ای رسول الله ای زما بابکه که دلته نه وې نو به چیرې ول نو پوسه چې زما د امت سره حساب کتاب سخت دی نو ټولو ترازو ته تللی یم ولاړ یم هر امت چې پر ټول باندې زه په خپله ول ای زما بابکو که دلته نه وې چیرې به یې ول نو پوسه چې زما د امت عمل نامې خرابې ورکول کېږي نو زه حاضر یم خدای ته التجا کوم چې زما د امت عمل نامې په راسته لاس ورته ورکړي. ول بابکه که دلته نه وې چیرې به یې ول نو پوسه پر پل صراط ولاړ یم خپل یو امت تېروم. وی یا رسول الله ټول زما بابکه که دلته نه وې چیرې درپسې درځم. رسول علیه السلام مبارک سترګې د اوښکو ډکې سولې ول نو ای بیبي پوه چې زما د امت نو بدبختي راغلی ده نو زما امت به په دوزخ کې وي زه به هم دوزخ په پسې تللی یم. په دغه وژوژ باندې د بیبي د ژړا د اصحابو چغارې او ژړاوې پورته سولې یو عالم فریاد سو. رسول علیه السلام حضرت امام حسن امام حسین په غیږ کې نیول د دوی د 12 ایامې راورسېدلې. شپه د دوشنبې وه چې یوه د ورځو څخه او شپو څخه وه چې په هغه کوټه کې ازواج مطهرات ناست وې
بی عائشه ته صدیقه رضا د غم په خونه کې ناسته وه. دا مبارکه وایي زه یو وخت نجلۍ وم خوب مې لیدلی و چې په اسمان کې سپوږمۍ وي، دا سپوږمۍ د اسمانه راولویږي، زما په غیږ کې یو څو عمر پرته وي. پس له هغې څخه پر هغه ځای چې زه ناسته یم سپوږمۍ په هغه ځای کې په خاورو ننوځي ما پرېږدي. دا وایي زه د دې خوب په ترجمه نه پوهېدلم، لیکن یو وخت پر ما راغی چې زه نوکې غټه شولم، رسول الله زه وکړلم، پوه شولم چې سپوږمۍ محمد رسول الله و چې زما په غیږ کې به پروت و. بیا مې ولیدل زما په هغه خونه کې زه رسول الله یوازې پرېښولم، دی په خاورو کې راڅخه ننوتی، زه یې په تاریکه کې پرېښولم. داسې ورځ وه چې بیبي فاطمة الزهرا رضا ورته ناسته وه، اوښکې د حسرت یې پر مخ تویېدې. امامینو رنګټ وه چې د رب العزت د خالق د جهان د پروردګار د کائناتو خطاب شو چې یا عزرائیل، ای عزرائیل علیه السلام، ای قابض د ارواحانو، ای هغه څوک چې نبي و امت جلا کوې، ورسه د عرش قندیلان